او الکان څه غواړي الکانو ته چې وایي چې دا ډېره دینداره ده او دا عالمه ده او دا پردهداره ده نه یاره زه ورپسې لمونځ خو نه کوم امامتۍ له خپې نه راولم چې ما له بیا امامتي راکوي ما له داسې ښځه وګوره چې یو پرس یو طرف ته اچولي او بل یې بل ته اچولي او هغه د اوږدو څوکو کیړی اچولي چې په لاره ځي چې ټقار یې د تورنګو د یو سر نه بل ځای اورېدلی کېږي ازاد طبیعته ښځه وه ذات خیاله ښځه فیشن دې خفه کېږي ما بس دا د پیغمبر د احکاماتو نه خلاف خبرې روان نو سبا ستې جوړ شي سبا بیا جګړې جوړې شي دا بیا دا جینۍ بیا په خپل کور کې په موبایل بل چا سره لګې خبرې کوي بیا اړه تبی بیا وایي دا به څه کوي په خدای قسم بیا موږ له دا مسایل دا روان دي دا اوسني خبره نه را موږ له مسایل لا روان دي هلکان ورکره کور ته دننه راځي جینۍ نه صبرېږي هغه خو د شلو سره په موبایل خبرې کړي دي ازاد خیاله ښځه هغه ښځه ده چې صرف د خپل خاوند خبرې الحمدلله زمونږ د زړو پښتنو ښه دی زمونږ د زړو پښتنو ښه دی صرف د خپل خاوند ښه دا د خدای خبره حیا زبردست شی او هلکان څه غواړي هلکانو ته چې وایي چې دا ډېره دینداره ده او دا عالمه ده او دا پردهداره ده نه یاره زه ورپسې لمونځ خو نه کوم امامتۍ له خپې نه راولم چې ما له بیا امامتي راکوي ما له داسې ښځه وګوره چې یو پرس یو طرف ته اچولي او بل یې بل ته اچولي او هغه د اوږدو څوکو کیړی اچولي چې په لاره ځي چې ټقار یې د تورنګو د یو سر نه بل ځای اورېدلی کېږي ازاد طبیعته ښځه وه ذات خیاله ښځه فیشن دې خفه کېږي ما بس دا د پیغمبر د احکاماتو نه خلاف خبرې روان نو سبا ستې جوړ شي سبا بیا جګړې جوړې شي دا بیا دا جینۍ بیا په خپل کور کې په موبایل بل چا سره لګې خبرې کوي بیا اړه تبی بیا وایي دا به څه کوي په خدای قسم بیا موږ له دا مسایل دا روان دي دا اوسني خبره نه را موږ له مسایل لا روان دي هلکان ورکره کور ته دننه راځي جینۍ نه صبرېږي هغه خو د شلو سره په موبایل خبرې کړي دي ازاد خیاله ښځه هغه ښځه ده چې صرف د خپل خاوند خبرې بس الحمدلله زمونږ د زړو پښتنو ښه دی زمونږ د زړو پښتنو ښه دی صرف د خپل خاوند ښه دا د خدای خبره حیا زبردست شی سبا بیا جګړې جوړې شي دا بیا دا جینۍ بیا په خپل کور کې په موبایل بل چا سره لګې خبرې کوي بیا اړه تبی بیا وایي دا به څه کوي په خدای قسم بیا موږ له دا مسایل دا روان دي دا اوسني خبره نه را موږ له مسایل لا روان دي هلکان ورکره کور ته دننه راځي جینۍ نه صبرېږي هغه خو د شلو سره په موبایل خبرې کړي دي ازاد خیاله ښځه هغه ښځه ده چې صرف د خپل خاوند خبرې بس الحمدلله زمونږ د زړو پښتنو ښه دی زمونږ د زړو پښتنو ښه دی صرف د خپل خاوند ښه دا د خدای خبره حیا زبردست شی